په دنیا کې هر څوک خوشاله ژوند غواړي او دا ډیره ښه ده که ته هم خوشاله ژوند غواړې نو په ژوند کې د خلکو پسې منډې وهل پرېږده ځکه دغه خلک نه تا ته ګټه او نه درته تاوان در رسوی شي مګر هغه څه چې الله لیکلي او د انسان تمه ذلت ته هر څه چې غواړې د الله رب العزت څخه یې وغواړه هغه ذات چې په غوښتلو یې خوشحالیږي او په نه غوښتلو یې خفه کیږي الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کله چې زما بندگان له تا نه زما په باب پوښتنه کوي هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم او کله چې هغوی ما یادوي زه د هغوی یادونه اورم او جواب ورکوم نو دوی ته ښایي چې زما بلنه ومني او په ما ایمان راوړي کیدای شي چې سمه لار ومومي السلام علیکم